د امت شبابان ځوانان دا په اسلام کې څومره اهمیت لري، څومره قدر لري، امت مسلمه دته څومره حاجت لري. عزتمندو شبابان او ځوانان د ده قدر د سرو او د سپینو نه هم ډېر زیات دی، ډېر قیمت لري. همدغه رنګې شبابان او ځوانان د دې مثال د امت مسلمه دپاره د هغه ژوندي زړه دی چې کله په بدن کې زړه ژوندی وي ټول بدن حرکت کولی شي، چې کله زړه هغه مړ شي ختم شي دغه غټ بدن به وي هغه به حرکت نشي کولی، لاسونه به دې کار نه کوي، خپې به دې کار نه کوي، سترګې به دې کار نه کوي. نو ځوانان دا د امت آینده ده او د امت مستقبل دی. د دې وجې نه باید چې ځوانان خپل قدر وپېژني او په هغې باندې کار وکړي. نبي صلی الله علیه وسلم هم ځوانانو ته ډېره تشجیع ورکوله د دې لپاره چې هغه رایغ شي او دا عبث بېځای استعمال نشي. همدا وجه وه چې د ځوانانو د اهمیت د وجې نه چې دا په دین کې څومره کار کوي او کړی دی، ټول انبیا الله جل جلاله په ځوانۍ کې رالیږلي دي. لکه په روایت د عبدالله بن عباس رضی الله عنه کې دي چې انبیا ټول دا په ځوانۍ کې راغلي وو. د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په باره کې هم راځي قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، دا یو ځوان و. همدغه رنګې د اصحاب کهف په باره کې چې راځي انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدا، الله وایي دا ځوانان دا ګورئ انبیا ځوانان او څومره ډېر کار د غټ غټ کارونه په اسلام کې چې کړي دي هغه هم ځوانانو کړي دي.